افغان اتلانو د بنګلدیش غرور مات او ستره ماتی ورکړه. ګران لیدونکو السلام علیکم. نن په درې اړخیزه شل ورځې لوبه کې د افغانستان او بنګلدیش ترمنځ لوبه ترسره شوه. د لوبې پچه افغان لوبډلې مشر راشد خان وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. که څه هم په لومړیو کې افغان توپوهونکي خپلې وکټې ژر له لاسه ورکړې، خو تجربه کاره لوبغاړي آل راونډر محمد نبي بهترین اننګز ترسره کړ چې د 7 شپږیزو او 3 څلوریزو په مټ یې 4 اتیا سوځېدلې منډې ترسره کړې. دغه راز اصغر افغان هم د 2 شپږیزو په مټ 40 منډې ترسره کړې چې له دې سره افغان لوبډلې په ټاکل شوي 10 اورونو کې بنګلدیش لوبډلې ته د 145 منډو هدف ورکړ. د بنګلدیش لخوا محمد سیف الدین 4 او شاکب الحسن 2 لوبغاړي وسوځول. په ځوابي لوبه کې د بنګلدیش ټوله لوبډله په 109 منډو وسوځېده چې له دې سره افغان لوبډلې دغه لوبه په 25 منډو وګټله. د بنګلدیش لخوا تر ټولو زیاتې منډې 4 محمد الله ترسره کړې. د افغانستان لخوا په توپ اچونه کې مجيب رحمان تر ټولو بهترین بال ترسره کړ چې 4 بنګالي لوبغاړي وسوځول. دغه راز کپتان راشد خان 2 او پخوانی کپتان ګلبدین نایب هم 2 لوبغاړي وسوځول. د یادولو د چې 13 ورځ افغانستان د زیمبابوې لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه چې له دې سره په 3 اړخیزه سیریز کې د جدول په سر کې قرار لري. د بنګلدیش لوبډلې کپتان شکیب الحسن ویلي وو چې دوی به په 16 ورځو لوبو کې افغانستان ماتوي او د ټیسټ لوبې غچ به ترې اخلي، خو افغان لوبډلې بنګالیان داسې لاندې کړي چې ځان ترې نشي خوځولی او په هغه نړیوال جنګ کې د پیشو زمري عکس چې راوړی و، اوس دوی د پیشوګانو په رول کې دي او افغان لوبغاړي د زمریانو. د دغې لوبې غوره لوبغاړی محمد نبي ساخیل اعلان شو. تاسو ټولو دوستانو ته دغه بریا مبارک وي. دا و د بنګلدیش او زیمبابوې ترمنځ د لوبې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.